بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په نننۍ شاعرۍ کې مطیع الله تراب صاحب د پیښور چې کوم پښتانه دي د هغو په باره کې ډېر زبردست اشعار ویلي دي چې زمونږ د بر سیډ کوم پښتانه دي نو هغوی د راویښولو کوشش کړی دی. نو راځئ چې دا واورو. ډېر زیات مزیدار او ښکلي شعرونه دي. مشره لک تورخم تراشه د لرو بر خوره لمنو ګوره پر تا کتغن پر ما کتغن وګوره زه هلته ته دلته دا چلې که نه وګوره ځان نامکمل یې که نه چې دا دیوال تر منځه چا وهلې دا پښتون چا په منځه ملا وهلې خو چپ شم نه غواړم چې خفه شئ رانه خدای مه کړه هسې نه ماله شئ رانه خو تاسو له کوټې تر خیبره زیاتې له موږ نه دوه برابره زیاتې خو زه بیرغ روپۍ کابل لرمه کتاب ښوونځی ښوونکي خپل لرمه دا هر پټکی او هر کاکل وایي دا باکو خان ویلي اجمل وایي په خپله خاوره خپل اختیار جنت دی خپله خاوره خپل اختیار جنت دی که دار وي دار که نار وي نار جنت دی. اوس د خوشحال په تیر دوران ژاړئ که د بابړي شهیدان ژاړئ. هلته څه خلک د پاچا په دین وو هلته څه خلک د پاچا په دین وو څه بیا د پیر او د ملا په دین وو د وړو خولو نه زور قوت غږیږي د ټوپک میل نه سیاست غږیږي یو خوا ثواب بل خوا وبال پروت دی انصاف په سره مرۍ حلال پروت دی وا د هر چا په لاس کې زور بلیږي نړۍ اوده ده پر موږ اور بلیږي وا د هر چا په لاس کې زور بلیږي نړۍ اوده ده پر موږ اور بلیږي یو د یوه بل د بل تور اخستی چې چېرته ګوري پښتون اور اخستی دا سړی سره صلیب موندلی پروت دی د خپل تاریخ سر ته وژلی پروت دی درته د خدای پر نوم سوګند کومه د سر په بیه باندې ژوند کومه وخت د ټپو د سندرو نه دی چپ شه دا وخت د دې خبرو نه دی هلته لیوانو سره دی ووهه دلته شپانه سره تندی ووهه مالګه شدو په حلوا کې ښه ده خو له ماته ښه ده که تڼا کې ښه ده. وروستی بیت اوس رایاد شو البته د تا پایز برکت وشو چې لمر سپوږمۍ ځلانده ستوري نه وي چې لمر سپوږمۍ ځلانده ستوري نه وي چې زورور نه وي کمزوري نه وي غرونه سیندونه سم او شاړه نه وي چې دا جنت او دوزخ دواړه نه وي چې لمر سپوږمۍ ځلانده ستوري نه وي چې زورور نه وي کمزوري نه وي غرونه سیندونه سم او شاړه نه وي چې دا جنت او دوزخ دواړه نه وي ربه معبوده په لویۍ ارزې بیا دې هم ستایم په خدایۍ ارزې ربه معبوده په لویۍ ارزې بیا دې هم ستایم په خدایۍ ارزې خو په ځان ویرنه او خپل یاد کومه دا احتجاج نه دی فریاد کومه په ځان ویرنه او خپل یاد کومه دا احتجاج نه دی فریاد کومه هلته مې قبر له سختیو ډک دی دلته مې دا ژوند له ازغیو ډک دی د مال ځوانۍ عمر ځواب غواړي ته د زرې حساب غواړي ما یوه خرما سخاوت نه دی کړی ما د یو نوک عبادت نه دی کړی ما یوه خرما سخاوت نه دی کړی ما د یو نوک عبادت نه دی کړی یا د دې ځمکې د سما مالکه یا دا به څه کېږي زما مالکه وړم ګناهونه کټ په کټ په اوږو دا غرونه مسؤلیت په اوږو او په دې رکوع په دې سجدې لپاره نه خلاصېږم زه ښه پوهېږم چې په دې مطیع الله تراب صاحب د پښتنو شاعرانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ خامخا.